ګلونه زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمه د شروع به جوړ به د صحت په کلو کې به پټ وای او رخصتۍ به مو په خیر سره تیریږي. ولې زده کوونکو تل مو هڅه کړې او زیار مې ایستلی ده چې د خپلو زده کوونکو د خپلو ماشومانو د ښې زده کړې د ښې پوهې او د ښې تربیې لپاره د مختلفو لارو چارو څخه کار واخلو تر څو د دوی لپاره دا زمینه سازي وکړو، تر څو دوی ته دا موقع ورکړو چې دوی ښه زده کړه وکړي او ښه تعلیم حاصل کړي. چې د ډېر هڅو د ډېر هلو ځلو څخه یوه ښه بېلګه چې تاسو یې عملاً وینئ د ژمن ټلویزیون لارې د زده کړې کور په کور برنامه چې ستاسو لپاره ځانګړې شوې ده. ستاسو لپاره به پکې بېلابېل استادان راځي، دلته به ستاسو لپاره تدریس کوي. هیله مو دا ده چې زموږ له تدریس څخه عظیمه استفاده وکړو. هغه څه چې موږ دلته د ټلویزیون لارې ستاسو لپاره وایو په کورونو کې له هغوی څخه استفاده وکړئ او ډېر څه زموږ له تدریس څخه زده کړئ. ګلانو زده کوونکو هڅه وکړو په هغه میتود، په هغه معیار، په هغه طریقه باندې چې تاسو غواړئ، په هغه طریقه باندې چې موږ ستاسو لپاره په صنف کې تدریس کوو، ستاسو لپاره به په صنف کې ودرېدو او هلته به مو عملاً تاسو ته درس درکولو. په دغه ځای کې به مو هم په هماغه معیار، په هماغه طریقه باندې کوشش کوو چې ښه درس ووایو تر څو ډېر څه له موږ څخه زده کړئ. د نن ورځې موضوع د لسم ټولګي بیولوژي ده. نن ورځ به د درسي ساعت لومړنی موضوع میتود او پړاوونه دا چې د لسم ټولګي د بیولوژي لومړنی موضوع ده، په لومړي فصل کې دغه موجود دی. نو په دې اساس موږ او تاسو یا هغه زده کوونکي چې ما ویني همداسې به ټلویزیون ته ناست وي دوی د لسم ټولګي بیولوژي خلاصه کړي. لومړی فصل لومړني موضوعات چې هغوی په در کې میتود دی، میتود به پیلوو، په میتود باندې به خبرې کوو. ګلونه زده کوونکو لومړی راځو د میتود معنا چې څه معنا لري. وروسته د میتود د معنا نه د میتود په تعریف نه به تاسو سره خبرې کوو چې د میتود تعریف څه ډول دی، یعنې مکمله پېژندګلوي به څه ډول کوو، هغه به په تعریف کې تاسو لپاره لولو. په درېیم قدم کې د میتود پړاوونه دي. هڅه به کوو چې د میتود په پړاوونو باندې تاسو سره وغږېږو. هغه طرز العمل، هغه طریقه چې په هغې کې یو میتود پلی کېږي، په هغې کې اهداف لټول کېږي، د اهدافو لپاره مختلفې کړنې ترسره کېږي چې دغه کړنې د میتود د پړاوونو په نوم سره یادېږي. لومړی راځو په میتود نه غږېږو، د میتود په معنا نه غږېږو. وروسته میتود تعریفوو چې مکمله پېژندګلوي ستاسو لپاره وشي. وروسته د معنا نه د تعریف نه هغه اړوند پړاوونه چې په میتود کې شامل دي بحث بیر کوو. ولې زده کوونکو که تاسو پام کړی هر څه، هر کړنه، هر طرز العمل، هر برخه د ژوند چې موږ او تاسو یې تمثیلوو یوه ځانګړې طریقه لري، په یوه ځانګړې طریقه سره مخ پر وړاندې ځي. د مختلفو کړنو لپاره، د مختلفو عملونو د اجرا لپاره، د مختلفو کړنو د سمون لپاره یو طریقه په کار اچول کېږي، یعنې هر څه یوه طریقه لري. که چېرته موږ د خاصې طریقې له خوا نه موږ ګټه وانخلو نو موږ او تاسو شاید هدف ته ونه رسېږو، او که چېرته موږ او تاسو ډېر اوږد مزل وهم کو په ډېر وخت سره به موږ اهدافو ته رسېږو. د دې په خاطر باندې چې موږ او تاسو هغه ټاکلي اهدافو ته په وخت او زمان سره رسیدګي وکړو، د یوې طریقې، د یوې لارې نه کار اخلو. د دغه لارې نه چې موږ کار اخلو موږ هدف ته نه دی موږ بریالي کوي او موږ په کم وخت کې ډېر څه کولی شو. خو د لسم ټولګي د بیولوژي په لومړي فصل یا په لومړنۍ موضوعاتو کې زموږ کار د علمي میتود سره دی. له نوم نه یې واضحه ده، له نوم نه یې څرګندېږي چې دغه به د علمي کړنو په موخه، د علمي کړنو د اجرا کولو، د علمي کړنو ترسره کولو لپاره استعمالیږي. یعنې هغه علمي اهداف چې موږ یې د ځان لپاره ټاکو او غواړو چې هغه اهداف لاسته راوړو، نو د یوې خاصې طریقې، د یوه خاص طرز العمل نه به موږ کار اخلو. راځم د میتود لغوي معنا چې میتود څه معنا لري. د میتود لغوي معنا طریقه ده.
هغه طریقه چې د هغې له مخې موږ هدف ته نږدې کېږو د هغې له مخې موږ خپل ټاکلی هدف لټوو د ټاکلي هدف د لټولو لپاره موږ له یوې طریقې نه کار اخلو چې دغه طریقې ته خپله میتود وایي د میتود کلمه به تاسو له خپلو استادانو په خپل کور کې له ملګرو له همزولو له ډېرو خلکو به مو اورېدلې وي نن میتود در پیژنو د میتود په پړاوونو غږېږو د میتود په تعریف غږېږو د میتود لغوي معنا طریقه طرز العمل کړنه یوه لارښوونه ده په دوهم قدم کې د میتود معنا نه وروسته د میتود تعریف ستاسو لپاره وړاندې کوم چونکې زموږ کار هم د علمي میتود سره ده علمي میتود له هغې علمي کړنې څخه عبارت دی چې عالمان د خپلو علمي اهدافو د لاسته راوړلو لپاره په کار اچوي یا له هغوی څخه کار اخلي د مثال په ډول یو څوک دی د ځان لپاره یو علمي هدف ټاکي د دغه علمي هدف د ټاکلو لپاره دوی کړنه ترسره کوي دا چې کړنه څه ډول دي وروسته پرې خبرې کوو علمي میتود له هغې علمي کړنې څخه عبارت دی چې د هغې په ذریعه عالمان د خپلو علمي اهدافو د لاسته راوړلو لپاره له هغوی څخه کار اخلي علمي اهداف هغه اهداف چې د دوی کړنه د دوی هغه مقصد هغه ګول چې د ځان لپاره ټاکلی ده د هغوی د اجرا لپاره چې هغه په علمي ډګر کې تمثیل کیږي هغه په علمي ډګر کې د استفادې وړ ګرځي نو د دې لپاره علمي کړنې اجرا کیږي کله چې علمي کړنې اجرا کیږي دغه ته موږ علمي میتود یا علمي طریقه وایو زموږ کار زموږ هدف د لسم ټولګي د بیولوژي د عنوان نه دا ده چې موږ دغه میتود عملا په علمي ډګر کې تمثیل کړو لکه موږ تاسو یو استاد د درس لپاره ځانګړې طریقې لري د کیمیا او فزیک او بیولوژي او تاریخ او جغرافیا همداشان د اسلامیات او استادان د هر څوک یوه ځانګړې طریقه لري د یوه ځانګړې طریقو له مخې هغه د خپله د درس پلانګذاري چې د مخکې له مخکې نه کړي دا دوی پر مخ بیایي نو دغه هم یوه طریقه ده چې استاد ځان لپاره ترتیبوي او وروسته په راتلونکي د هغوی څخه کار اخلي تر څو خپل هدف ته ځان ورسوي چې هدف یې د زده کوونکو د بریالیو شاګردانو ښه پوهه ښه نتیجه ګیري ده چې دی باید د خپل تدریس ښه نتیجه وویني د هغوی لپاره یو استاد مجبوریږي چې له ښه میتود له ښې طریقې څخه کار واخلي علمي میتودونه له هغو علمي کړنو څخه عبارت دي چې د علمي اهدافو د لاسته راوړلو لپاره په کار اچول کیږي یا د علمي اهدافو د لاسته راوړلو لپاره له هغوی څخه کار اخیستل کیږي په دوهم قدم کې د میتود په پړاوونو باندې غږېږو تعریف وشو د میتود لغوي معنا وشوه اوس راځو د میتود په پړاوونو باندې ستاسو سره بحث او خبرې کوم په لومړي قدم کې چېرته موږ تاسو د میتود میتود لکه زینه د لارې یا د زینې د پړکو په څیر یو پر بل پسې پړاوونه لري د هر پړاو په طی کولو د هر پړاو په اجرا کولو سره موږ هدف ته نږدې کېږو د مثال په ډول موږ غواړو بام ته وخېږو یا د کوټې سر ته خېږو د هغوی لپاره به موږ د ځان لپاره د یوې لارې نه کار اخلو یوه طریقه به د ځان لپاره انتخابوو تر څو زموږ هدف دغه ده چې موږ د بام سر ته وخېږو د دې لپاره چې موږ د بام سر ته وخېږو موږ د زینې څخه کار اخلو کله چې موږ د زینې اول اړه کې یا اول پړه کې د قدم ږدو موږ بام سر ته نږدې کېږو کله چې دوهم ته ځو کله چې دریم ته ځو بالاخره هغه هدف چې موږ د ځان لپاره ټاکلی دی چې موږ باید د بام سر ته وخېږو د زینې د پړکو په طی کولو سره موږ هدف ته رسېږو هدف مو د بام سر ته ختل دي اوس میتود هم په همدې ډول پړاوونه لري چې دغه پړاوونه په اجرا کولو سره هغه هدف چې موږ د ځان لپاره ټاکلی ده هغه هدف چې په علمي ډګر کې موږ لرو او د علمي ډګر کې له هغوی څخه کار اخلو نو د هغوی د اجرا لپاره موږ باید علمي کړنه ترسره کړو د علمي کړنې د اجرا لپاره د علمي کړنې ترسره کولو لپاره موږ مجبوریږو چې هغه طی د مراحل چې میتود هغه طریقه یې لري هغه موږ اجرا وروسته موږ هدف ته ورسېږو که چېرته یو څوک د ځان لپاره هدف وټاکي نشي کولی چې دی بغیر د دې نه چې دی د لارو چارو څخه کار واخلي بغیر د دې نه چې دی مختلف
مراحل ته کې دای په یوازې ډول یا په ناڅاپي ډول خپل هدف ته ورسیږي. د هدف ته د رسیدو لپاره موږ باید یو څه تر سره کړو. اوس هغه څه چې په علمي میتود کې موږ تر سره کوو، علمي کړنه تر سره کوو، د علمي کړنو پړاوونه په لاندې ډول دي. لومړی پوښتنه ده، پوښتنه ده. وروسته د پوښتنې څخه څېړنه ده. له څېړنې څخه وروسته مشاهده ده. له مشاهده څخه وروسته فرضیه ده. له فرضیه څخه وروسته د فرضیه تحلیل ده. او د تحلیل څخه وروسته راپور چمتو کول دي. دا هغه پړاوونه دي لکه مخکې مثال درکړ چې موږ او تاسو غواړو د بام سر ته وخېږو، هدف مو بام سر ته ختل دي، خو د دغه د اجرا لپاره موږ د ذهني د پړکو څخه کار اخلو، یو پړکه ته کوو، بل پړکه ته کوو، وروسته موږ هدف د بام سر ته خېږو. اوس موږ د علمي اهدافو د اجرا لپاره د علمي کړنو تر سره کول غواړو، یعنی غواړو علمي میتود نه بحث روان دی، په علمي میتود باندې خبرې کوو. له هغه علمي کړنو څخه عبارت دی چې موږ د علمي اهدافو د لاسته راوړلو لپاره له هغوی څخه کار اخلو. نو د علمي اهدافو د لاسته راوړلو لپاره علمي کړنې ضرور دي. هغه کومې کړنې چې موږ او تاسو هغوی د علمي کړنو په نامه سره یادوو او موږ هدف ته نږدې کوي، موږ هدف ته رسوي، علمي کړنې مو همدغه دي. لومړی پوښتنه، دوهم څېړنه یا تحقیق دی، دریم مشاهده، څلورم فرضیه، پنځم د فرضیې تحلیل، شپږم راپور چمتو کول. وړو د میتود هغه پړاوونه چې په تخته باندې لیکل شوي دي په جدا جدا ډول د هرې برخې وضاحت ورکړو تر څو په دې باندې تاسې پوه شئ چې موږ څه ډول خپل هدف ته ځان رسولی شو. لومړی پوښتنه، کله چې زموږ سره د یو څه په اړه پوښتنه پیدا نشي، موږ باید څېړنه د څه په اړه وکړو. اساسي برخه د علمي کړنو، اساسي برخه د علمي برخې، اساسي برخه د علمي میتود، اساسي برخه د علمي کړنو همدغه ده چې موږ سره پوښتنه پیدا شي او د هغې پوښتنې مطابق موږ باید څېړنه یا تحقیق تر سره کړو. لومړی پړاو چې موږ او تاسو د هغوی څخه هدف پیلېږي، زموږ سره پوښتنه پیدا کېږي. د پوښتنې د ځوابولو لپاره موږ مختلف قسمه مواد ګورو. موږ له استاده پوښتنه کوو، موږ له کتابه غواړو، موږ له چپټر څخه غواړو، موږ مختلف قسمه څېړنه تحقیق کوو تر څو هغه موضوعات، هغه هدف چې د ځان لپاره ما ټاکلی ده غواړم په وخت او زمان سره یې لاسته راوړم. لومړی برخه د دغې برخې پوښتنه ده. هر کله چې ما سره پوښتنه پیدا کېږي، د پوښتنې په اساس باید زه څېړنه یا تحقیق تر سره کړم. د علمي میتود لومړنۍ پړکه یا لومړنۍ برخه پوښتنه ده. په دوهم قدم کې څېړنه ده، یعنی کله چې زما سره پوښتنه پیدا کېږي د پوښتنې د ځواب لپاره زه باید څېړنه یا تحقیق وکړم. لومړی پړاو پوښتنه، په دوهم قدم کې تحقیق شو یا څېړنه شوه، زه باید یو څه لاسته راوړم. هغه که د هرې مرجع نه وي، له هر مدرک نه وي، زه باید قانع کوونکي ځوابونه ځان ته پیدا کړم. شاید ځینې داسې ځوابونه هم چې هغه د حدس او ګمان یا د حرفاتو په اساس هغوی زه ځواب کړم، خو ولې دغه ځواب چې زما لپاره دی هغه قانع کوونکی نه وي. حدس ګمان یعنی هغه د ذهن د فکر په اساس یو څوک یو پرېکړه د یو موضوع په باره کې کوي چې زه امکان لري یا زما په فکر چې دغه کار به دا ډول وي. یا حرفات یعنی ځینې مسایل یا ځینې موضوعات چې زموږ سره پیدا کېږي، شاید حرفات د کړنو په معنا دي، موږ د حرفات یا د کړنو په اساس د هغوی په باره کې ځواب ووایو، یا درست ځواب یا نادرست یعنی غلط ځواب وي. ولې د دغه لپاره چې موږ ښه قانع شو او د خپلې پوښتنې په اساس وروسته له تحقیق نه یا څېړنې نه موږ هدف ته نږدې شو او موږ غواړو چې په وخت او زمان سره په خپلو مقاصدو کې په خپلو اهدافو کې بریالي یا مؤثر تمام شو، نو دغه میتود یا د طریقې نه کار اخلو. په څلورم قدم کې مشاهده ده.
کله چې د یو څه برعکس موږ سره پوښتنه پیدا کیږي دغه پوښتنه د ځواب لپاره موږ وروسته له څه مشاهده کوو. مشاهده په خپله کتنه ده. کتنه شاید ځینې داسې مسایل وي چې موږ یې د سترګو په اساس یعنې د لیدلو په اساس دا پرېکړه وکړو. مثال د رنګونو په باره کې یو پرېکړه کولی شو چې په دې ډول رنګ دی، یعنې دغه مشاهده زموږ د سترګو په ذریعه ترسره شوه. مشاهده د لمس په ذریعه هم کیږي. کله چې یو څه موږ اخلو یا د لاس په ذریعه یا موږ لمس کوو. کتنه یا مشاهده د لاس په ذریعه هم ترسره کیږي. د لاس څخه هم کار اخیستلی شو تر څو موږ هغه هدف ته چې غواړو ځان ورسوو ښه او مؤثر ډول کولی شو چې موږ مشاهده د لمس په ذریعه هم ترسره کړو. مشاهده کتنه ده هغه هدف چې د ځان لپاره موږ ټاکو. وروسته له څېړنې د هغوی نه یو نظر تېروو، هغوی تعقیبوو، هغوی ګورو. کله چې موږ نتیجه لاسته راوړو، کله چې موږ هغه ګورو، زموږ لپاره سم او ناسم ځواب په ګوته کېږي. د سم او ناسم ځواب په ګوته کولو لپاره دا وروسته له کتنې څخه زموږ لپاره په ډاګه کېږي چې موږ څه ډول کولی شو چې دغه ځواب زموږ لپاره دقیق دی او یا نه. د دې لپاره چې موږ نور هم په ځان باندې باوري شو چې څه ډول کولی شو، موږ یو مثال راوړو. فرضیه د مثال راول یا یو د هدف لپاره یا هغه پوښتنه چې زموږ سره پیدا شوې ده د هغوی په باره کې موږ مثال راوړو او د مثال نه وروسته په هغوی باندې فکر کوو. د مثال نه وروسته موږ د فرضیې تحلیل معنا ازمویل. کله چې موږ هغه مثال راوړی دی هغه مثال عملاً ازمویل چې څه ډول مثال دی نو تحلیل. وروسته راپور چمتو کول. راپور باید ډېر لنډ وي، په خلاصه نقاطو کې وي، په ډېر واضح ډول وي. راپور باید ډېر اوږد نه وي. په لنډ ډول د هغه پوښتنه په ځواب کې لیکو چې هغه هدف چې موږ درلود او د دې موضوعاتو په باره کې زموږ سره پوښتنه پیدا شوې وه په خلاصه ډول لنډ ځواب یې موږ لیکو. راپور باید ډېر اوږد نه وي. ګرانو زده کوونکو، د میتود بیلګه یا مثال به په راتلونکو ساعتونو کې په ښکاره ډول یو ژوندی مثال ستاسو لپاره موږ وړاندې کړو تر څو په دغه موضوع باندې تاسو لا ښه پوه شئ او ډېر څه مو د دغه میتود دغه طریقو څخه اخیستي او د دغه پړاوونو عملاً اجرا به په راتلونکو درسونو کې ستاسو لپاره تکراروو او تاسو به له هغوی څخه ښه او مؤثره زده کړه کوئ. کورنۍ وظیفه مو هغه څه چې کوم پړاوونه چې تاسو په تخته باندې وینئ د هغه هر یو مطالعه او د هغوی څخه تاسو نتیجه ګیري باید واخلئ چې ما څه وویل دلته او دغه کړنې د څه لپاره ترسره کېدې. دا ستاسو د کورنۍ وظیفه شوه او په راتلونکي کې بیا هم نور درسونه یا نور ساعتونه اخلو او تاسو به زموږ سره دغه برنامه تر پایه پورې اورئ. تعقیبوئ دې د هر ساعت هره موضوع به تعقیبوئ. هره کورنۍ وظیفه چې زموږ له اړخه ستاسو لپاره ورکول کېږي تاسو به یې په وخت او زمان سره اجرا کوئ تر څو زموږ درس هم مؤثر تمام شي او هم هغه خواري او مهنت چې موږ ستاسو لپاره ترسره کوو ستاسو لپاره پر مخ بیایو موږ هم باید یو اندازه نتیجه ووینو. نو دا ستاسو کورنۍ وظیفه شوه چې د میتود پړاوونه چې ما تاسو ته په تخته لیکل تاسو به یې مطالعه کړئ. هغه مهم نکات چې تاسو یې لرئ هغه به د ځان سره نوټ یا یادداشت کړئ.